السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویتر یو رکعت نسته، 3 رکعت. حرم شریف کې 3 رکعت کې په 2 کاری صاحب په خو سلامونه قبول کړ ټول په جمع باندې او یو خبره کوم بس 1 منټ راکې بخپل کوزي کوم. مهرباني. ها په خبره خدا چې زه د تاسو براد زه د ټیم دوبه کېما او زه روزانه اورم ټول شپه د شپې د مډي ټي وی اورم تر اخیره درته ناستم. ډېر دوه ورځې راځي زه کوشش کوم تاسو مانو چې ته میسجونه کوم نه مې وچته او دویمه خبره ده په خبره مفهوم غواړم د دې خبرې نه زلک په منډه باندې رااله موبایل مې لري خو چې تاسو د کسان چې روچت شي کنه شیاتت کې ولا پلان کې ډینګري چې سومرم دي د کنزا کوي په پروم براټ کې کاری څه تاسو د خبرو کچېره زه وته کنزا نه کوم او یا مونږه کنزاګانی نه کوو پلان کې ډینګره نو ما چې کم سے کم یو نیم کس پکې پرېږده خیر ده د ما غوندې یا بل چې خبر برابر کنزا وته کوي ځکه ګوره ګناه خو د ماته پته ګوره غوسه انسان ته غوسه ورځي انسان ته ګوره غوسه وای دلته د زړه سره موږ څه شي لپاره راغلي قربانه کړي منم تاسو د هغه چې کوم عقیده ده د هغه کې چې کوم غلطۍ دي هغه غلطۍ ورته ورخایي او هغه دغه نه باوجود هم نه پويږي الټا د خور مستي رسول الله د اهل بیت او د رسول تروسه په دې ملانه خبر د رسول الله د اهل بیت او صحابه د دفاع لپاره او د تخپل غلطي عقیده دي خو دلې دا دی یو بشکه ها دی خلکو چې رسول الله نه د ماف کړي ما به ماف کړي نه دی خلکو چې رسول الله صحابه نه دي ماف کړي ما به ماف کړي دي خلقو چې رسول الله بيبياني امهات المؤمنين دي ما مور و پلار دي ما اولاد دي ما خزه دي ما خاندان دي ما مال دي ما وینه دي تر امهات المؤمنین و قربان وي دي رسول الله تر اهل بیت او صحابه و دي قربان وي نو چې هغه نه دي معاف کړي ما به معاف کړي و دي چرمنه خا اوس مثلا یتا جامه قمیص دي اغوستل ده دا په مردار میتیازو کړي سولې یو ځای روان یې الته مرداري میتیازي پرتی دي تا جامي ور باندې کړي سولې اوس یو بل بوتل ده په دې کې میتیازي بولي پرتی دي اوس په غو باندې د خپل جامي پر منځلای سي ګوره پهله خو الله دې تاسو ایمان مضبوط ساتي اند کارانګي د ما ټول د بلکې دواګانې دي ټول مسلمانانو د خپل جامي په دې مردار نور اسخاکيږي جواب مم درکول خو لکه نور موږ ضرورت نه لرو چې چا د دوی د خبري بدله په بده خبري ورکړو نه مو دین الله راته وی ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله کافر ته بکنزل نه کوي که هغه څنګه په ښکارا ته لکه هندوس ول مشرک ول یا څوک بوت ته ولاړ ده هغه ته بلا په ښکارا څنګه ښکارم د درته الله جل وعلا درته وی کنزل به ورته نه کوي خلاص اوس یو دای مسلې جواب راکې به کوزیګم ډیر مننه بس یو مسله اوس یو مسله بلو کې چاته کنزل نه کوي ان شاء الله ان شاء الله او بس یو مسله دا اوس هغه جواب راکې به کوزیګم مسله دا یو د ما سره اکیږي روانه ده چونکه زه دلته کې په یو هوټل کې کار کوم او دا هوټل چې کوم دا د فیجی یو ملک ته د هغې په نقش قدم باندې ده او د کې هر اړخ ته چې کوم دي نو بوتان لګېدلي دي او د بوتانو تصویران دي او بوتان یې لګولي دي بېشکه عبادت ودرنه کې خو ځکه ځای په ځای لکه بوتان لګېدلي دي نو او زه هم دې ځای کې کار هم کوم نو آیا دا کار د ما دپاره څرنګه ده حلال کار سوي بیا پروا نه کوي کوم چې حلال کار حلال مزدوري وي دا پروا نه کوي اما اوس کار خو الحمدلله لکه حلال او دا مسئله ته وایي نسی پر درته جواب شي زي الله مومن خپل مومن په داسې ځای کې چې حلال خواړه وي نو او حلال کاروبار الته تاسو کار کولای شي دا کوم کار چې دوی کړی دا ګناه دوی کړی ده او کوشش وکړئ چې په داسې ځای کې په ښکاره سره ناروا او منکر حرام کارونه اعمال وي چې تاسو ته معلوم وي چې دا ناروا حرام او مردار دي نو بیا په دغه ځای کې کوشش وکړئ کار نه کوئ داسې ځای کار وکړئ چې هلته مو زړه مطمئن وي ګوري کار درته کول په داسې ځای کې جایز چې تاسو حلال خپل مزدوري وکړئ دا د دوی ګناه ده لیکن دلته تقوا څه شي ده تقوا دا د ستاسو په داسې ځای کې کار وکړئ چې هلته مو زړه درته مطمئن وي هلته مو د خپل مزدوري زړه مطمئن وي په د خپل خوراک مو زړه مطمئن وي او د رب عبادت باندې مو زړه مطمئن وي سیده بارک الله فیکم ارمان مهرباني تاسو که څه پوښتنه لرئ په لاندې ټکو خپل پوښتنه مطرح السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه د غریب خای قدرمن سي نو سم ما بس ما چې د غریب سره دوا سلام وکم نه کړی ورمانه سره ټیم را پاسې دلته ما راشه تو ورشه کې دې مې نسی قدرمن قدرمن اللهم خوشاله اوسې عبادت الله دې قدرمن مولانا فرمان سے بخیر اغله
السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاری صاحب یو دوی پوښتنې مې درنه لرو دلې بس تاسو یې کو جواب راکړو زه به کته شم به جواب راته راکړئ سمه ده. یوه پوښتنه دې وکړئ چې ضروري وي هغه وکړئ چې د نور ملګرو ته م لږ وخت په لاس باندې ورسي. الله دې زړه سم. خیر پوښتنه دا ده چې آیا سني د شیعه سره واده کولی شي؟ حرام و ناروا ده. بیا شیعه خو دوه قسمه کې به وي که نه، یعنې ځینې خلک ځان وهي او ځینې بیا نورمال وي که نه ټول وایي. انشاءالله لاندې کښېنه درته جواب به شي ښه وایې وره اللهم انس په ځان وهلو په ځان نه وهلو باندې نکاح حلالېږي ناروا حرامېږي او حلالېږي نه دي زړه سره چې څوک ځان وهي څوک ځان نه وهي نو هغه یو بدعت عمل ده. په هغه باندې سړی له اسلامه نه وځي په ماتم کولو په زنځیر وهلو په دې دا د دوی په مذهب کې یو بدعت عمل ده ناروا عمل ده لیکن له اسلامه ورباندې نه وځي. اصلا کې عقاید نور دي د زړه سره مهم عقاید دي چې دوی عقاید خراب دي دی په قرآن باندې عقیده سیده یا یې په صحابه په شان کې کومه عقیده ده د امهات المؤمنین په شان کې د اهل بیت په شان کې یعنی د دې ټولو عقیده ده چې د 12 امامان ټول عالم الغیب دي یعنی په غیب باندې خبر دي چې دا د الله جل وعلا هغه صفت چې انبیا او رسولان وته نه دور کړي دی وایي د موږ امامان ور باندې خبرون بل دوی په ختم نبوت باندې عقیده نسته. دوی وایي چې جبريل علیه السلام به د 12 امامانو ته وحی راوړل او مصحف فاطمه په دې باندې ما معلومات درکړي چې د فاطمه رضی الله عنها خپل قرآن وو او عقیده مسأله ده دلته دا کړي دوی کتابونه وګوري دوی په صراحت سره وایي اهل سنت سره نکاح ناروا ده نه به کوي لیکن موږ د نفسي خواهشاتو په خاطر نه ورته وایو موږ په دلیل سره ورته وایو چې او که یو څوک وي عقیده یې سمه وي عقیده یې صحیح وي یقینا دا ډېر لري خبر ده چې په 12 امامو کې یو څوک وایي چې زه ښه یم او د دې عقیده سمه بالکل مهرباني وکړئ دا ملګري څوک خالد مهرباني خالد خان مایک مخلاص کړئ. زه وخت درکوم دوستانو تاسو به نه را سره تکلیف جاسم خان مهرباني تاسو مایک خلاص کړئ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام څنګه ښه مهرباني کاری صاحب د اسلام هندو چینه سره اجازه ورکړي واده د څه شي سره واده د هندو چینه سره له هندو جنۍ سره هندو جنۍ هندوان کوم کتاب مني اسماني اوس هغه راته دا نه پته نشته. الله جل وعلا قرآن عظیم شان کې فرمایي ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن د مشرکان وسره هندوان مشرکان دي نو نکاح ورسره ناروا ده تر څو چې ایمان نه راوړي اسلامي نه قبول کړي. او یو خبر دلته په بخښنې سره اوس په هندوانو کې که مسلمان وي یعنی د هندیا وي نه دا دوه خبرې لږ وضاحت به ورکړو چې مسلمانانو سره خلاصي نه یو هندوان دي چې هغه مشرکین دي یو هندیا والا دي چې مسلمانان دي بکې نه مسلمان نه دي او دغه سي مسلمان نه ده بیا مشرک ده له مشرک سره نکاح ناروا او حرام ده. سلام اللهم اله العالمین دي دا مودي تبا برباد کیو دا نتنیاهو او دا دي صحابه و دښمنان یا رب العالمین یا حي یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام او دا دي ترام او دا دي ترام ملګری یا رب العالمین مودي او دي مودي ملګری او دی اسرائیل والیا الله او دغه اخواته تی خو پویږي وقالس صحابه و دښمنان او دغه بلاوی دا نور اله العالمین په عظیم و عذابونو یې گرفتار کړی الله مسلمانان له شر خلاص کړي امين یا الله مسلمانان له شر خلاص کړي یا الله مسلمانان له شر خلاص کړي یا رب العالمین یا ذل جلال دی مبارک و برکت یا حي یا قیوم ټول مؤمنان مسلمانان له شر خلاص کړي امين. ترام او د ترام ملګری یا الله بایدن او دغه مودي او د مودي ملګری صحابه او دښمنان یا الله یا رب العالمین په هر وطن کې مؤمنان مسلمانان دي دي ظالمانو له وحشتونو لدي اخلاص کړه یا رب العالمین دې مبارک او برکت یا الله امين. ټول مؤمنان ورونه جوړ کړه یا الله قرآن را یو ځای کړه دین را یو ځای کړه امين. السلام علیکم د اميري سلام دوستان د کوم قسم څه کته هغه راپورته کوي د دانش په هغه کې د صلیب نښه د کته مخ کې غږ نه کولو
سید امیر اسلام مهرباني تاسو مې خلاص کړئ. په دغه راوخېږه مال ځکه چې غږ یې نه وکړو مخکې یا بیا یې مه راپورته کوئ. دې مایک چې ضعیف ده. شباب مهرباني تاسو مې خلاص کړئ که څه پوښتنه لرئ په لنډو ټکو خپل قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب مولانا بجلیگر صاحب مې په خوب لیدلی چې طبي روای شته. ښه مولانا بجلیگر صاحب مې په خوب ولیده چې پیسې روکړې ویلې هغه چې غوښه راته د خوب راوړه. تعبیر دلته نشته. ښه ګوري مولانا بجلیگر صاحب چې د چی شي مخالف وو هغه کارونه مه کوئ. معنا یې دا ده اسانه. ښه بالکل. نظیر شاهین مهرباني مایک مو خلاص کړئ. اخیری وخت ده ښه نو په دغه وخت کې دوی اتیخ د مو ملګري ټول سره لاړ سي خو کوشش وکړو ان شاء الله همداسې به څوک څه پکې زه د مسلمانانو پښتني ښه نو بعد مهرباني علي زر کوي علي بارک الله فيكم اډمینانو زر راپورته کوي یو غږ ورباندې کوي دوم غږ سي مرباندې وکړه جواب یې درنکړه احمدزي صاحب ورته متوجي سي ډیر مؤمنان مسلمانان پاتې دوم غږ استکم او بابا دا که څه شي نوم دي ده بابا ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. قاری صاحب یو کاسته چې د اسمه ولا تکلیف د سی ولا او روزه نیولې او هغه ته تکلیف لکه ریزي چوري شي هغه سپری چې وایي کنه خو لیکي هغه سره روزه متي کی کسه پوزیشن ګوري یو داس ویسي یو سپری اکسیجن لري یعنی مائعات لري ورسره یو څه شي حلق تزيد کدي وبو په شکل یا دی بل په دې سره روزه ماتيږي یو هغه فقط هواوي لغه هوا سره روزه نه ماتيږي. ښه صحیح ډیر مهرباني شکریا. انوري مهرباني مایک مخلاص کی. انا پرست مهرباني تاسو مایک خلاص کی. انا پرست السلام علیکم. وعلينا السلام. بو اغا سی وتختي هغه سي برازه هغه سي تراسه په دغه تهجد په وخت کې بلیغ مجلس سره کوم مذهب است تراسه تر مذهب دی وګرځګم خدا څوک ده حمید مهرباني مایک مخلاص کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو یې کار څه تاسو خیر زرکوي دا تاسو خیاسه دې ته ضرورت نشي قربان مسلم الحمدلله رب دې تاسو جوړ روغ لري د ملګرو ته وخت ورکړي اله پښتنه زر ډایرک دې مؤمنانو پښتني وي ښه اله زرکو اله دې سره ما دا پښتنه کوله دي چې نن سبا د وخت کې دا پرکو دا سیستم سٹارټ دی کنه پرکې تو کوئی پنځپيري صحیح دي تو کوئی دیوبندي صحیح دي تو کوئی الحدیث والا تو کوئی 100 زما ته ذهن راوي چې پهله موږ مسلمانان یو ځلته د خپل ذهن سره لړسي پښتنم په کوي جواب هم په خپل وینه به راغلی ولې و دې جوړ سره وبم بیانې تعبیر مو وي نو د ګوري د بازي دوستان دلته راسي پښتنه وکړي جواب هم په خپل وای د تا ذهن او خورځه د خپل ذهن سړي څنګه درته خده مغزي کوخه دا بل ملګری څوک د ځاني وکړه نورزای مایک دی خلاص. السلام علیکم ورحمۃ الله. وعلیکم السلام ورحمۃ الله. سکری سمو د ډېرې خبرې نه راځي انداز سره چات شول الله دې ډېرې خبرې درس کړې ښه السلام علیکم مفتی محبت قبل مهرباني واجد خان صاحب وعلیکم السلام اله زمریا اله زرکو مفتی صاحب د قیامت په ورځ چې کوم دی کنه ټول مسلمان چې جهنم ته لاړ شي چې چا کلمه ویلې دغه به ته روزي مسلمان جهنم ته نه ځي ښه تا مسلمان دی په ورما دسی وای صورت مسلمان دی بعضی ګناهونو دی بعضو بدو اعمالو په خاطر جهنم ته لاړ شي اسمه چې مسلمان جهنم ته لاړ شي ښه مسلمانان چې واقعي حقيقي مؤمنان مسلمانان له ګناهونو نه په دنیا کې توبه ایستلې وي امید چې الله جل وعلا به په ورځ قیامت رحمت ور باندې وکړي په اخلاص او په صداقت توبه وباسي لیکن ګوریا یو عجیب آیات سو درته وی وایم والله ستړی مې مخه د قران باندې بلیغ ځان موسی کړم د دوستانو ته وایم وی وایم
السلام علیکم ورحمۃ الله. وعلیکم. خیال اکبر سے بوائے د تایید خو نه ورکوي ځکه زه زر جواب ورکړم. اله وایه مایک ته خلاص که خیال اکبر. یا چې د دې خبرو منځ کې څوک راغله داسې ډاز ورکړه. په سورة الانعام کې یو آیات ده سخت خوشحالونکی آیات ده د الله جل وعلا عظیمه مهرباني راته ښیي موږ تاسو. سورة المائده نه سورة الانعام ده هو سورة الانعام اخیری صفحه ده دي سورة الانعام ده څه شي د سورة الانعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الله جل وعلا عظيم رحمته وقوري من جاء بالحسنة نیکی کول مهمه ده او که نیکی لزان سره وړل مهم دي. نیکی لزان سره وړل ګوري الله وای کدی نیکی اخرت د یعنی نیک عمل دی اخرت ته در سره راوړل دی اغه نیک عمل به یو پلس بدله درکوم. دا سنوي نیک عمل وکړي بیرته په دنیا کې برباد کې دی غا بدله نه درکوم. بشک عمل سړي وکړل په دنیا کې دا به ساتي اخرت ته به در سره وړي جمع کوي به نه به خرابوي. کدی خراب کړل په دنیا کې دی به الله بدله نه درکوي په اخرت کې. وسلان دی وګوره من جاء بالحسنة الله وای کچا راوړل راتګي وکړل په نیکی سره چیرته اخرت ته در سره یوړل. دا سنه دی ویل سي من عمل بالکل فله 10 امثالها. الله دا سنه دی ویل الله وای من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. یو پلس یعنی لس چند بدلای درکوم اخرت ته سړي در سره راوړل. وس ګوره ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها. الله وای په هر ګناه د جهنم ته نه لګم. بشک یعنی په دنیا کې د ګناهونو درنه وصل په اخلاص او په صداقت کې توبه وکړله الله وای په دې د جهنم ته نه لګم. کدی ګناهونه راوړل در سره اخرت ته توبه په دنیا کې ونه کړله لیکن ګناهونه دی راوړل دغه ګناه سزا به درکوم. بالکل څونه عظیم رب ده. الله اکبر. هغه عظیم رب څه درته وای ګوره کدی ګناهونه په غلطی کې یا په ناپوهی کې یا په جهالت کې درنه وصل راوړای مدر سره څه وای راوړای مدر سره توبه ګار سره سجده کې رب ته وزاړه توبه وکړه. دا عظیم رب الته لا اله الا الله محمد رسول الله راواخي سره دا به وا ساتي به دي ارکان بیا به پسجي ځون به دي لاندې کوي جمع کوي به در سره خرابوي به نه ځکه دا اعمالم کله وخت انسان له لاس ور کوي خرابوي. بالکل دا بنه خرابوي کله چې خراب نکړل ودی ساتل د هر عمل په بدله کې الله یو پلس بدله درکوي. ورځ قیامت چې یو دی وړل در سره ام دغه سي ګناه اخا که اوس رب العالمین جل وعلا ویلی وای من عمل سيئة سچا ګناه وکړله نو فلا يجزى الا مثلها زبد دي سزا ټول انسانیت دی پر هلاکو دا انسانان خراب څو ویل رحمتي وکړل په دې ټول امت باندې څه شي رحمتي وکړل څه ورته ویل من جاء بالحسنه کچا قیامت ور سره من جاء بالسيئه کچا ورځ دی قیامت ګناهونه ور سره راوړل یعنی په دنیا کې توبه ونه کړله شک بخشش له الله نه ونه غوښتل مغفرت له الله نه ونه غوښتل ور باندې پیغمانه نسول توبه یې ونه کړله را یوړل بیا الله وای امغه مر سزا درکم چې څومره دی ګناه کړی ده دو چند نه درکوم درې چند نه درکوم دغه په اندازه سزا درکوم لیکن کدی نیکی راوړله یو پلسی بدله درکوم. الله اکبر سبحان الله. دا ټول مؤمنانو مسلمانانو ته ګوري دا اوس د موږ ډیر ځوانان نه دي ډیر مسلمانان دا د روزي بندگان دي د څه شي د روزي بندگان
روژه ګل دی روژه ګل او دا د روزې بندگان دي. مؤمن مسلمان باید د روزې بنده نه وي. ما او تا رب د روزې م رب ده، له روزې نه وروسته م رب ده، په اختر کې م رب ده، ټول کال او ټولې میاشتې او ټول ساعتونه د موږ رب ده. باید حیات ځینې وکړو، د هغه عبادت وکړو، د هغه نافرماني ونه کړو. دا د روزې مبارکه میاشته دا خو رب جل وعلا له موږ او تاسو نه یوه سجده په 80 سجدو رانه اخلي، یعنې بدله یې راکوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي یو فرض عمل دې پکې وکړل، په 80 فرضو الله بدله درکوي. 2 رکعاته نفلي عمل دې پکې وکړل، د فرضو بدله الله. دا خو هغه عظیم موسم ده. و زموږ ځوانان څه دي په دې روزه کې لمونځ هم وکړي، ښه تقوادار سپینه خوله یې په سر کړي، داسې ښایسته معلومیږي روزه ده والا. نسوار پرېږدي، سګرېټ پرېږدي، نور لچګي او بې حیایي پرېږدي، د بدو خلقو د اختر سي اوله ورځ و د بیا اوله شونډۍ راخیستلې ډز د الله بنده. یا د اختر سي څنګه راسي باید دغه د روزې عبادت بیا په نور لهو لعب نه ساتي به یې د زړه سره. په روزه کې د عبادت وکړل، الله ته توبهګار سولې، رب رحمتونه در باندې وکړل. د اختر نه وروسته د اعمال وساته، ګوره درنه ضایع نه سي. بالکل ګوره ګناهونو باندې توبه وکړه، داسې نه سي اختر والله روزه کې مې ډېر منځونه کړي دي، راځه که اوس دا ناروا ګناه کار کوم. نه ګوره د زړه سرونو داسې مه کوئ، د مرګ پته نه لګېږي. والله داسې ځوانان لاړل له دې دنیا نه، وایي سبا به توبه وباسم، خو د سبا فرصت الله ورنه کړل، لاړل له دنیا نه. نه توبه نصیب سوله نه بل څه نصیب سو. الله دې موږ تاسو ته دا د هغه ملګري په دسته درې سره دا واجد صاحب که کوم انسانان د ګناه په وجه باندې جهنم ته لاړل، نو د هغې ګناه په اندازه رب علم ور باندې لري. رب دې موږ تاسو ته د ما ټولو مخلصو ملګرو د صحابه او دفاع کوونکو ته یا رب العالمین موږ ټولو ته نجات را نصیب کړي، صحابه او دفاع کوونکو ته یا الله دې مبارک وخت برکت مو له جهنم نه آزاد کړي یا الله. یا الله ما او د ما ملګري اډمینان مسؤلین یا رب العالمین، او دا څومره چې د صحابه او د دفاع لښکر ده، خاص کر دا مخلص مؤمنان، یا الله دې مبارک وخت برکت مو له جهنم نه آزاد کړي یا رب العالمین. والدین د موږ بچان بیبیانې ټول له جهنم نه آزاد کړي. نو کل هغه اندازه الله ته اوس معلومه ده، خو چې موحد وي مؤمن وي دا به جهنم کې نه پاتې کېږي، دا به راوځي، الله جل وعلا به راباسي. هغه یو روایت کې راځي، دا به زه درته بیانوم، اخیرنی جهنمي مؤمن چې له جهنم نه راوځي په څه شکل باندې راوځي. الله اکبر الله اکبر، څومره عظیم رب لرو. هغه یو روایت کې چې ای مسلمانانو، ای مؤمنانو، توحید وساتئ، د الله جل وعلا په ربوبیت او الوهیت او اسماء او صفاتو کې له الله سره شریک مه جوړوئ، دا شرک نه لري ووسیږئ. یو لمونځ مه پرېږدئ، دوه کوم سي ارکان د ایمان او د اسلام دي دا له لاسه مه ورکوئ. نور په رب باندې ښه ګمان وکړه، هغه عظیم رب دومره مهربانه ذات ده، دومره مهربانه ذات ده.